پتور مخام دا کلی تلی جانان خدایا پتا می داس پر لئی جانان چیر تبش پوی چاور کڑی کنا وی بشو گرک خوب ولی پتور مخام دا کلی تلی جانان خدایا پتا می داس پر لئی جانان چیر تبش پوی چاور کڑی کنا وی بشو گرک خوب ولی جانان لوت مزل پوی دیر ستڑائی ستڑائی پلار بڑیر وی غرزی دلائی جانان لوت مزل پوی دیر ستڑائی ستڑائی پلار بڑیر وی غرزی دلائی جانان سپین سپوگ مئی لگ می خبر کړه ترنا تا خو بچر تویل دلای جانان چیر تبش پوی چاور کړي کنا وی بشو گرک خوب ولی جانان پتور مخام دا کلی تلی جانان خدایا پتا می داس پر لئی جانان چیر تبش پوی چاور کڑی کنا وی بشو گرک خوب ولی پخاورو خړ ګران طالب جان یادوا پټولو کلو کې د کولای جانان چیر تبش پوی چاور کړي کنا وی بشو گرک خوب ولی جانان پتور مخام دا کلی تلی جانان خدایا پتا می داس پر لئی جانان چیر تبش پوی چاور کڑی کنا وی بشو گرک خوب ولی جانان کتاب یہ پات د مسجد اجرا کی
عرفانی تاینم پسلی کلی ما خود زړه پسر لیکلی جانان چیرته بشپوي چا ورکړي کنا وی بشوګر که خوب ولای جانان پتور مخام دا کلی تلی جانان خدایا پتا بداس پر لی جانان چیر تبش پاوی چاور کلی کنا وی بشو کرک خوب ولی جانان وړاندې کېږي په ډېره مینه دا ښکلی نظم په اواز د جناب حافظ رحمت الله ترابیار او فرمایش کړې ده په ډېره مینه جناب ناپوهان جانزیب خاکسار چم کوي ریکارډینګ سایلیار ډیجیټل ساوند سټوډیو پېښور او د داسې فرمایشي نظمونو ریکارډ کولو دپاره د ناپوهان د موبایل او د وټساپ نمبر یاد ساتئ 0333 48 71 696 والسلام.